تاج محل د مینې او وفادارۍ یوه اعلی بیلګه ده په دنیا کې. کلونه وړاندې مې د دې تاج محل په اړه اورېدلي ول چې هندوستان کې یوه مقبره جوړه کړې ده او دا د وخت پاچا د خپلې مینې لپاره جوړه کړې ده. موږ خو دا د مینې کیسې ډېرې زیاتې موږ او تاسې اورېدلي دي، خو دا د یو پاچا د ژوند کیسه ده چې له خپلې مېرمنې سره یې دومره مینه درلودله چې په 14مې پېړۍ کې د هغې د مینې د یاد پاتې کېدلو لپاره چې مینه یې تل د خلکو په خوله او خلکو ته هم ثابته کړي چې دا پاچا رښتینی مین و، داسې یو مقبره یې جوړه کړله چې د نړۍ په 7 عجایبو کې یوه یې دا ده. جالبه خو دا ده چې په هغه وخت کې چې 14مه پېړۍ وه ډېر کم امکانات وه. کله چې دغه محل یا د مقبره یا د ماڼۍ تاسې له نږدې وګورئ پوهېږئ چې دغې څونه خلکو به کار کړی او په هغه وخت کې به دا کومه چې ترتیب شوي وي دوی به څومره امکاناتو نه کار اخیستی وي. شاوخوا 22 کالو کې دغه ماڼۍ جوړه سوې ده او تر ډېره پورې ډېر قیمتي ډبرې پکې کارول سوي دي. راجستان نه د مرمرو ډبرې سپینې راوړي دي. په دې منځ کې بیا دا 4 شاوخوا د دې ګمبزې دي او منځ کې د ده مېرمن او دی خپله و پکې د دوی مقبرې هم پکې دي. نن یې لیدو ته لاړم چې ومې لیدل په سلهاو خلک منتظره دي چې راسي راننوځي او د ده مقبرې نه لیدنه وکړي. زه هم لاړم او له دغه ځای مې لیدنه وکړله. تر ټولو ما دپاره دا پکې ښه اوسې د دغې مقبرې شاوخوا دیوالونه څه وو د قرآني آیاتونه ورباندې لیکل سوي ول. په څنګ کې یو مسجد هم و او مسلمانان او هندوان دواړه په ګډه راتلل او له دغې مقبرې لیدنه کوله. تر ټولو جالبه یې دا وه چې کله دغه محل ته ننوځې باید له خپلو بوټانو سره نه وځې، که ننوځې هم دوی یو رقم هغه درکوي چې ته باید بوټانو ته یې واغوندې. خولۍ غوندې تقریبا ني دا بوټانو ته یې اغوندې یا یې چپلیو ته اغوندې، بعد د هغې نه ورځې او د دې لیدنه کوي. په دې اړه زه مکمل یو راپور لرم، دا به در سره وروسته شیر کوم.